د افغانستان دپاره د حشر شپه وه، د کابل د سوځېدو شپه وه زموږ د ګاونډي اسرائیلي پنجاب او د دې بې رحمه پنجابي ظالمو او کافرو او وحشي پوځیانو لخوا نه. نه یې د رمضان خاطر کړی، نه یې د قرآن عظیم شان خاطر کړی، او نه یې د مبارکې شپې د لیلة القدر چې الله وایي چې لیلة القدر خیر من الف شهر، د دغه شپې خاطر یې هم نه ده کړی. او د پاکستان ظالم او وحشي پوځیانو زموږ په مقدس خاورې افغانستان او زموږ په مقدس حریم افغانستان په دا مبارکه میاشت په دا توره شپه او په یو داسې روغتون چې په هغه کې ټول بیچارهګان یا یو داسې کیم چې هغه کې زموږ د ټولنې تر ټولو هغه بېنوا عاجز او بیچاره چې ناروغانو مریضانو پکې پراته وو او دو په هغو باندې برید وکړه او په سلګونې انسانان نن شپې په شهادت باندې ورسول. اوس هم څوک شته چې وایي پاکستان یو اسلامي هیواد ده؟ اوس د لعنت او نفرین او د خدای قهر او غضب د په هغه بې غیرتو خلکو وي چې اوس هم په اسلام آباد کې کینی غونډې نیسي او اوس هم په اسلام آباد کې دفترونه خلاصوي، سره په دې خاطر چې دا رزیل قاچاقبران، دا وطن فروشان، دا جاسوسان، دا خائنان، دا دلګان او مردګاوان دوی بیا په قدرت باندې راسي. لعنت په دې خلکو وي. بیا هم دا خلک وایي چې پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس رمضان کے مہینے میں، اس لیلۃ القدر میں مسلمان کے اوپر سٹرائک کرنا اور سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کرنا، یہ ہے اسلام؟ کہا ہے اسلام؟ جھوٹ ہے. یہ پاکستان کا آرمی اور اس کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کافر 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 ہے. پاکستان کا جو مسلمان کہتا ہے وہ بھی کافر ہے. او بیا موږ د پاکستان دلال خانه، شیطان خانه، منافقت خانه په کابل کې ساتلې ده. سفارت طالبه زناوره وحشي که ستا دا جنگ زرګري نه وي بیا د چیسته ساتلی ده په دې خاطر باندې چې ولا هلته به د موږ د افغانانو ستونزې نور هم ډېرېږي. چېرته افغانان ارامه دي؟ شپې د کورونو نه وباسي. خپله طاهر خان وایي چې د تورخم نه تر نوښاره پورې د افغانانو کډوالو همداسې ټیلرې او لارېګانې ولاړې دي. او ته به وایي چې اوس که دا سفارت، دا اړیکې، دا ډیپلوماسي بنده کړو د هغو ستونزې به مشکلات به نور رسي، یعنې نور هم ډېرېدی سي چې د هغوی ارمان د کابل سوځېدل وي او ته اوس هم ورسره ډیپلوماسي کوې. دې ته وایي انتهایي بېغیرتي. بهرمش زموږ افغانان باید تاسې غږ پورته کوي، باید ټولې نړۍ مسؤلو ادارو ته ایمیلونه وکړو، حرکت وکړو، نړۍ ته ووایو چې پاکستان جنگي مجرم ده او جنگي جنایات یې ترسره کړي، دا بل اسرائیل ده په دې سیمه کې. په هر محاذ، په هر ډګر، په هر میدان، په هر ځای کې باید موږ د پاکستان غږ پورته کړو چې دا بې غیرته دشمن د تاسیس د نیولې تر ننه پورې د افغانستان سره بې رحمه داسې دشمني کړې چې د رمضان او د قرآن او د لیلة القدر خاطر د خلکو نه ده کړی. که طالب کې یوه ذره غیرت وي سفارت دې ور وتړي، حد اقل دومره خو وکړه، نور خو ستونه نشي کولی. درنو معززو افغانانو، راځئ متفق شئ، متحد شئ د دغه دشمن په مقابل کې. دغه اوس خو تاسو کولی شئ چې په کابل کې د یوناما دفتر ته په لسګونو زره ایمیلونه ولېږئ چې ستاسو په ایمیلونو لوستلو باندې دا خلک ستړي شي او عنوان ورته همدا ورکړئ چې د پاکستان جنگي جرم او جنایت، یا د نړۍ په هر کونج کې چې د یونایټډ نیشن ملل متحد دفترونه دي د ټولو سره اړیکې ونیسئ تر څو موږ د تاسو وسوکولی چې دا پاکستان د نړۍ تور لیست ته واچوو. دومره خو موږ تاسو کولی شو په نړیواله سطحه، دا بهر هیوادونو کې شو، دومره خو کولی شو چې خپلو کې متفق او متحد شئ، دومره خو کولی شئ چې هغه بې غیرتو ذلیلو وطن فروشانو، جاسوسانو او خائنانو، بې غیرتو قاچاقبرانو، جاسوسانو ته توف په دا مخ لاړې ورتو کړئ چې په اسلام آباد کې ناسې اوس دفترونه خلاص کړي دي. اوس په اسلام آباد
یا اسلام برباد یا د پاکستان دغه بیرحم او ظالم او کافر آرمی برازي تا ته به کابل خلاصوي ته به بیا چوکۍ اقتدار کوي. لعنت الله علیکم بغیرتو.